دا اللہ داسې پراخه خزانې دي ځکه حدیث کې راځي الله اکبر حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی دا ابو هریره رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ید الله ملآ دا الله لاسونه ډک دي ډک کولاو دي پراخه دي لا یغیضها نفقه په خرچ کولو سره کمیږي نه د الله هغه خزانې داسې ډک دي د الله لاسونه ځکه یهودو ظالمانو ویلو وقالت اليهود يد الله مغلوله الله وی یهودو دا خبره کړې چې لاس د الله تنګ دي غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا الله وی لاسونه خو د دوی تنګ دي بخیلان خدا دي لعنت ولی شوی دی په دوی باندې بل یداه مبسوطتان د الله لاس خو کولاو دي پراخه دي سحاء اللیل والنهار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سحر ماښام الله خرچه کوي سحر ماښام الله لګوي نو بیا یې د وضاحت دپاره دا وي دې ته غوږ کېږئ ارأیتم ما انفق منذ خلق السماء والارض نو دې ته سوچ وکړئ که نه چې د کم وخت نه الله ځمکه او اسمان پیدا کړي دي د دې وخته پورې څومره څه دې خلکو له ورکړي دي سوچ وکړئ دې ته د کم وخت نه چې ځمکه او اسمانونه پیدا دي او د اوسه پورې هر مخلوق له ورکړي دي هر مخلوق له د یوازې خبره د انسانانو نه ده چې صرف انسانان دي ها او صرف د پیریانو ده ټول مخلوق به ووایو صرف خبره دقه زنده سره هر زنده سره رب العالمین دله رزق ورکوي په ده باندې رحم او کرم کوي د ده فریاد اوري خبره صرف د انسانانو نه ده خبره صرف د پیریانو نه ده دا به څه ناشنا خزانې چې د هغه وخت نه ځمکه او اسمان چې پیدا شوی دی او د اوسه پورې او د قیامته پورې او بیا په آخرت کې دا ټول هر څه د الله د خزانو نه دي نو بیا څه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دې ته هم خیال دی خبرې ته فإنه لم یغض ما فی یده دا څومره څه چې الله لګولی دي او ورکړي دي د الله په خزانو کې زره برابر کمی نه دی راوستی داسې پراخه خزانې دي داسې کې یو څو خبرې یوه چې د الله دومره پراخه خزانې دي ته د څه شي یېرېږي یره د څه شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو که نه بلال ته بلال وی لګوه لګوه مه یېرېږه مه یېرېږي چې عرش والا به د باندې تنګسیا راولي د هغه سره پراخه خزانې دي لګوئ اسماء رضی الله عنها ته ویلو وی اسماء غوټې مه ورکوه که نه الله به غوټې ورکړي او سبحان الله موږ خو په خپلو سترګو لیدلي دي تاسو هم لیدلي څوک چې غوټې ورکوي الله پې هم غوټې ورکوي کم سړی چې مال د الله په لار کې نه لګوي او صرف د جمع کولو دپاره الله پیدا کړی دی دنیا کې دقې دپاره راغلی جمع فاوعى جمع کوي او لوښو کې ږدي او شماري او خاندي ورته او موبایل کې اکاونټ کولوي او صرف ګوري دی نمبرو ته او د خندا شین ورته پروت دی الله هم غوټې ورکوي خو دلته یو اشکال زړه ته راځي ولې د دې بخیل سړي سره مال نه نو څنګه الله غوټې ورکوي چوکیدار یې ګرځولی دی دا مال الله د ده په ذریعه بل چاله ورکوي دا غریب خو په کیسې منځ کې راغلی دی غوټه دغه شوه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوټې مه ورکوه ګنې الله به غوټې ورکړي ګورئ الله به د باندې رحمتونه او نعمتونه بند کړي او یره د څه شي چې زمونږ هغه لوی شان والا رب دی او د خزانو مالک هغه دی
او الحمدلله چې دا خزانې د هغه په لاس کې دي د مخلوق په لاس کې نه دي ګینه په معمولي خبره ویراله رزق بندو او سب مهربان رب دی نو زار او قربان د هغه نه چې موږ سحر ماښام د هغه نافرمانیانې کوو خو یو ورځ راباندې رزق نه دی بند کړی او زموږ سره چې د چا سره منډه وو او را سره معمولي وران شي نو ټلیفون ورته وکړو چې بیا مخ ګورې راښکاره نه کړي دلته زه څه کوم او ته څه کوې ته زما په کمپنۍ کې کار کې ته زما بېعزتي کې ته زما سره دیاړي مارې ته په ما پسې خبرې کې ته زما په مجلس کې کښېنې پاسې ته ما پسې دا وې چې بیا دې وینه نه او د ده به څه تنخواهي او څه به فیکټري او څه به دیاړي او زموږ دې نافرمانیانو ته وګوره او دغه عرش والا مهربانیانو ته چېرته به چای رزق بند کړی زمونږ نافرماني او هغه رزق راکړي مونږ خو پرېږده مونږ خو بیا مسلمانان یو دې کافرانو ته وګوره کافران د هغه دشمنان د هغه سره ښه کولاو دشمني کوي د هغه د دین سره دشمني کوي د هغه د ملګرو سره دشمني کوي او له بیا هم رزق ورکوي ځکه چې هلته الله د دې رزق ذمواري اخیستې ده هر زنده سری چې دلته دی رزق ول الله ورکوي اوس که دا زنده سری که د الله مني او که نه مني خو رزق په چا دی رزق په الله دی یعنې داسې هم کولی شي چې دا رزق څه کړي بند کړي بندولی شي که نه شي د الله سره اختیار شته که نشته قادر ذات ته بندولی شي نه یې بندوي دا هغه پراخه خزانې دي د الله دا هغه پراخه رحمتونه دي د الله نو دویمه خبره دا ده دویمه خبره اولنۍ خو دا شوه چې دا پراخه خزانې د الله دي نو بیا یره د څه دویمه دا ده چې دا پراخه خزانې د الله دي ته بیا په مخلوق پسې منډې وایي دغه خزانو والا ته خو وایه که نه دغه الله ته چې ته لاس اوچته وه چې ته جاړه ورته زاري ورته کوه عجزي د هغه په مخ کې راښکاره کوه ته خو دې وغواړه که نه ډایرکټ د هغه سره ولې رابطه نه کړي چې یو انسان پسې منډې وایي چې هغه محتاج دی الله ته او هغه انسان چې په چا پسې منډې وایي نو هغه محتاج دی الله ته او ټول محتاج شو الله ته نو ته ډایرکټ دغه الله سره ولې رابطه نه کړي نو درېیمه فایده پکې دا ده د الله لاس پراخه دي ډک دي نو د دغه رب بنده کې به هم دا صفت وي چې لاس به څه لاس به پراخه وي د هغه په بنده کې به هم بیا دا صفت وي چې لاس به پراخه وي موږ سیرت کې اول اوس دا خبره ذکر کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وفات کېدو او عایشه رضی الله عنها ته وویل هغه سره زر پراته دي زما نه ده خوښه چې زه الله سره ملاو شم او دا کور کې پراته دا اور کې غریبانان هغه په غریبانو کې تقسیم شو عایشه رضی الله عنها او چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې پاتې شوي نو خو د هغې هم بیا دا خوی او بیا د ابوبکر صدیق لوري مال یې راغلی او خواله مازدیګر د هغې خواله مال راغی او تقسیم یې شروع کړو او هغه هر څه یې تقسیم کړو نو خادم ورته وی ام المؤمنین وی دومره څه به دې پکې پرېښودي وي چې سم اخیستی و ستا نن روژه ده هغوی مانه بلکل هېر شوي دومره څه به دې پکې پرېښودي وي چې سم پې اخیستی وې ستا نن روژه ده هغوی مانه هېر شي دا د مؤمن زړه دی ځکه چې ده په دې یقین دی چې په عرش باندې یو رب دی او د هغه پراخه خزانې دي هغه به راکوي ماله د هغې نه یا عبادي ای زما بندګانو الله وایي انما هي اعمالکم ستاسو عملونه دي احصیها لکم